الله تعالی په خپل بنده باندې ډېر مهربانه دی او خپل بنده ته هر وخت د مغفرت د بخښنې اسباب ور وړاندې کوي. الله تعالی موږ او تاسو ته د بخښنې او د مغفرت فرصتونه راکړي دي چې یو له دغه فرصتو څخه او یو له دغه اسبابو څخه هغه دغه مبارکه میاشت ده او په دغه میاشت کې بهترین فرصت چې دی هغه د لیلة القدر شپه ده. که چېرته یو څوک چې ایمان ولري او د ثواب په نیت باندې د لیلة القدر شپه په عبادت کې تېره کړي، الله تعالی یې تېر ګناهونه معاف کوي. او همداراز که څوک روژه ونیسي هم الله تعالی د ده ګناهونه معاف کوي. زما قدرمنه وروره خوري، له دغه فرصته څخه ګټه واخله. په ژوند باندې باور نشته، تر بلې روژې پورې خدای خبر چې موږ او تاسو به ژوندي وو او که نه. سمدستي دا نغدو چاغد فرصت څخه ګټه واخله.